دا په یو سنیټر مشتاق باندې نه کیږي. وګوره غیر دینو خلکو کې یو جذبه پیدا شو چې د غزه او د فلسطین د مظلومه مسلمان دردونه محسوس کړل. موږ به کله د هغه مظلومه مسلمانانو دردونه محسوسو. دلته دې روډونو ته راوتلیو د غزه او د فلسطین دپاره چغې والې. یو پولیس والا ورته مخې ته ولاړو او په غوسه کې ورته ویل هغه سپینګیری مشر سنیټر مشتاق الله دې هرې مور ته د سنیټر مشتاق غوندې بچی ورکړي. پولیس والا ورته ګوته خوځوله وایي دلته خپله بدماشي ښیې، دلته موږ ته امن خرابی. که تا کې دومره جرتي ورشه فلسطین له لاړ شه او غزه له لاړ شه. سنیټر مشتاق بله ورځ غزه او فلسطین ته ورسېدو او یو وړه غوندې ویډیو یې کړې وه او هغه پولیس والا له پیغام رالېږلی دی. وایي هغه پولیس والا ته ووایه چې سنیټر مشتاق غزه ته د خپلو خویندو میندو اوښکو وچولو دپاره ورسېدو. لکه ابراهیم علیه السلام یې اور ته واچو نو کربوړي اور پسې پوکې والو هغه توتکر کې اور مړ کو که نه کربوړي د نفرت اعلان کو هغه توتکر کې د ابراهیم علیه السلام سره د مینې او محبت اظهار کړی دی. موږ به د مینې محبت اظهار کله کوو؟ فرانس او هالینډ ګستاخي وکړه د خلافت عثمانیه. اخیری عثمان سلطان عبدالحمید ثانی هغه ته چا وویل چې د محمد رسول الله خلاف هغوی خاکې تیارې کړي دي او په سکرین باندې به چلیږي سبا او هغه غیر دینه خلق به را جمع کیږي او زمونږ د محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په ناموس به خنداګانې کوي، حملې به کوي، خاکې تیارې کړي دي. چا سلطان عبدالحمید ته وویل مشر خدا سے پکارو ته څه شي له مشر شوی چې تا کې غیرت نشته دی؟ ته څه شي له مشر شوی چې ته د محمد مصطفی د ختم نبوت دفاع نشي کولی؟ ته د مظلومه مسلمانانو اوښکې نشي وچولی؟ هغه ورغی فرانس او هالینډ ته زاري نه ده کړې، مینه دې ورته نه دی کړې. ورته وایي بند که دا خاکې. هغه ورته وایي نه بندومه. وایي که ته دا خاکې نه بندې زه جهاد کومه، زه در باندې حمله کومه. سلطان عبدالحمید به ژوندی او څوک به د پیغمبر په ناموس باندې حملې کوي؟ مسلمان غلامی میں کڑے نہ دا، ٹیٹے سترگے زندگی میں کڑے نہ دا، سر میں تل دا ننگ غیرت میدان توڑے خو بندتا بندگی میں کڑے نہ دا. جہاد نه دی کړی، صرف سترګې ورښودلې او هغوی دومره ویرېدل چې هغه خاکې فوراً بندې کړې. مسلمانت داسے وے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تدا سے وے بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تدا سے وے تدا سے وے تدا سے وے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. منصر محمد بن قاسم ہو کل نچے منصر سلطان صلاح الدین ہو. سمر دا افسوس خبر دا نن اغا عالم کفر دا سلطان صلاح الدین ایوبی قبر للتی ورگئی وی را پاسا دوی بل سلطان صلاح الدین نشی پیدا کولے. او تاسو ته پته ده
सेनेटर मुश्ताक ये बोले और निवले दे पोएगी बखबर। इकबाल तेरी कौम का इकबाल को गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल को गया। तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने। दश्त दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर भी हमसे ये गिला के वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तद मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात उम्मती दुमरयात सादा, मंसरद बदर तारीख बरोदे दुमरयात सादा, मंसर गज़वे हुनैन तारीख बरोदे दुमरयात सादा, मंसरद उहुद तारीख बरोदे दुमरयात सादा। हर सरा तवाया इस्लाम तमे बद माया, दामिदा गियारो न पसरू विनु गटले दे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, हक में नबूवत, हक में नबूवत। Kami kita berpada awal kita, sekamna sekali tik berpada awal pakai. Amerika hukuman, Amerika hukuman, Amerika hukuman, Israel hukuman. ओ पहुंचा नहीं क्या तुमको पैगाम जाहिदू, अब वक्त है नामू से रिसालत पे कट मरो। ये ज़मीर रुकी हुई थी, ये फलक तमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद जहां ने चलना सीखा। लगर बेदार शी पूरी दीदाद गफलत खूबुना पदे ड्रामो फिल्मों के अगुई तासु तद नंग गैरत जिंदगी नशी खोदले पदे टिकटाको के स्ता बचिता द मोहम्मद बिन कासम नंग नामूस नशी खोदले पदे टिकटाको के पदे बेहयाए उपाशई के अगुई तासु खूरो लुरता द बीबी फातिमे द हया सादर नशी पसरा वाले बाकायदा दर तकोमा पखपलु कोरनु के माहौल जोड़ के ए मोरे ददी खपली लुर तरबियत शुरू का, ददी खपल बची तरबियत शुरू का। दी तद सहाबो जिंदगी बयान के ए दी लुरता द बीबी फातिमे द हया इफ़्फ़त व पाक दामनी तारीख बयान कई ज़खपके गम चिदाद प्रदी दुकानदार मखिता कोला मखसर तूर सर नास्ते का नज़र में दर्दीगी।